الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدرشم نمبر 8 سورة زمر. د مخکې ایتونو کې الله رب العزت تقسیم د انسانانو کې دوه اقسام له کله د چا سینه د دین د اسلام الله پراخه کم چې د دنیا سره زاهد شي او د قشان د جنت سره محبت شي او د مرد لپاره تیاری کوي، او بل سړی هغه د سینه دی دغه نه ورسې به ترغیب ورکړي قرآن له دغه څو صفاتونه چې د انسان په بدن باندې اثر لري. او به تخفیف اخروی ورکړي چې وسړی دی دغه د اور بل د جهنم د مخ به الله د جهنم په اور کې سوځي، او بل د سینه دی به ترغیب قرآن له نن 2000 شمارت کې الله رب العزت وسرټنه ورکړي هغه انسانانو چې قرآن رد کوي. فمن اظلم دشه آیت بار ذکر کیږي، نو ارزه کې جدا جدا نو مراد ده. فسوق د غړ ظالم من دا شانه شتړي درو الله باندې وکذب تکذیب کوي به صدق د توحید اذ جاءه پاټیم شکل دراغه. صدق مراد قران هم دی، په قران سره شل نمونه دی یونه میدانه، او دې کې معنا د توحید د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت. یو سړی په زړه باندې ودرېږي وایي چې نه قرآن منم نه حدیث منم نه توحید منم، دنه بغړ ظالم بلی نه. الیس ینشتری فی جهنم بده جهنم کې مفن زیر دې رکیدو للکافرین دی غیر مسلمو د پارا بلا ولنا. اوس جناب مقابل له بشارت او ذکر قرآن د سوره اصول لشي دشمن له یره ورکینه به متصل دوسر زیره، او مقصد دا دی چې اول بلا اله الا الله او وصدق به عمل ډیر مهم دی، او دې تصدیق قرآن او سنت چې کوم خبره کړې ده دې له عقیده ساتي چې او اندشه ده. او الذي هغه انسان جاء الله شراته کړه فرشته باندې او صدق به به تصدیق کوي د فولای کذا خلک چې هم المتقون خاصم دي تقوا دار دي. خو سره قرآن او سنت باندې فائدې سره لهم درید فارما غسل شو دي خو کړي ان ربهم د دې در په وړاندې او ذالک جزاء المحسنین دا بدل هغه چې عمل کوي د الله لپاره. محسن هغه انسان چې عمل د الله لپاره کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یو پیدا ده. بل شی له کفر معنا چې ګوري شي الله انهم د دینه بد هغه څه عاملو چې کوم عمل کړی او یجزیهم بدل ورکړي دوی له اجرهم د دوی د اجر به احسن الذی بدر کا هغه عمل چې کوم دوی کړی د دنیا کې کانو فی ناقص مضارع باندې داخله بالدوام کوم عمل چې کړی د الله د اغي بدل ورکوم. نو احسن یې صفت د عمل له او یې صفت د جزاء. روسیت کې اوس پیغمبر له تسلی جانب مقابل الله یې دشمنان تایری چې ګوره مړ بدی کې او قتل بدی کې او قیدی بدی کې او دا بدی کې زی خپل کار کوي زری سموارم الله وای او دا څومره اوچته خبره ده. الیس الله ان الله بکافن پورا عبد خپل بندر داخل تایری بالذین فاغش من دونی شدونی ولید شواد الله ومن یضلل غسوچ الله گمراه کینو فما له بین اشتغل منها چرته رهنما هات نکره په سیاق نبی وغیرہ هیڅ څوک نشته. او که یو سړي الله هدایت وکړي بیا بچي ومن واسو چې الله ورته هدایت وکړي نو فما له بین شدل راسو گمراه کون کې الیس الله ان الله بعزیز زور اور خوند انتقام د بدله بلا ولدا. ورسید کې عقلی دلیل او رد شرک دعا او دې په معبودان رد شي اخر زنانو باندې کمزوري دي. ولا ان سالتهم کته پوښتنه وکړي دوی نه چې من خلق السماوات چې پیدا کړي اسمانونو زمګه خامخا دوی وی الله قل ورته وس چې دا ټول شی الله پیدا کړی ځکه دلیل عقلی اعترافي. افرایتم مثلا کما را په حال د اسمان چې تدونه تاسو تر آمد شوي من دون الله سوا الله ان که شرط الله اراده کې مال را به دریم بدن تکلیف حل آیا دوی لري کوم کې درې د الله ضررتا هن مانس غولي ویلي یو خبره په عزا کې ده امو انس ودویم دوی ملائک د الله درنی او دریم تشبیه د دوی د معبودانو د خلق سره ده څه کې د پزوف کې. نو الله چې مال ضرر وکړي دوی لري کولې شي نه یا الله مال اراده وکړي برحمتین د صحت د خوشحالي د مالداري
هل هن ايدوی ممسکات رحمته رب العالمین رحمت بندول شي نه نوس پورا تسلی قل هو يا حسبي الله پورا دی الله تعالی مال پارا علی خاص پاغلی زاموس پاریان متوکلون انسانان چې توکل ولادي اسباب بشماري په الله ټول اعتماد ساتي ورسره کې براءت چې نه مني به ورته شي وایا قل يا قوم ورته شي قوم سم عمل کوي على مكانتكم بخبر طریقه طاقت ان عامل على مكانتي عبارت ده فسوف تعلم په وشي په خپل سزا باندې یا فسوف تعلم منذر دې په وشي منفعه باندې یتي چې راځي دلته عذاب شو به شرم یو نازل بشي په دمانه عذاب موقع مدس عذاب شه دوامدار دی به وګورئ چې څوک هغه د عذاب اهل دی دوی په پیغمبر لوي تل هغه د عذاب اوس ترغیب د قران له جواب وسو دا توحید په کوم ځای کې زده کیږي قرآن لکه ان ما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید مولا لقاری سے لسم نمبر صفحه کې وایي چې قرآن توحید کړي عقیده ته هوی سره راته کې توحید کړي ان انزلنا یقینا منازل کړي د علیک الكتاب کتابانه کتاب للناس انسانانو د فارا دعاء انسانیت کتاب بالحق بالصدق یلی اظهار الحق ای بالعدل اوس بعض خلک قرآن لناس الله په ما باندې احسان نکي نه فمن اهتدى بشاش الله هدایت حاصل کې فریضه شي ځان له خیر ده ومن ضل شاش ځان گمراه کې قرآن نه مخواړو فینما یقین ځان گمراه کې علیه وبال فضل وبان تاریهم بوکیل تنی شرط بده معنی سیموار ورسې کې بل خپل دلیل انسان د شپې ودش یو نفس یو تمیز دی نفس پکې تمیز دا معنی نه پويږي بازار نو کله کله سبې چې راځي الله هغه ارواح ورته راولي او کله کله بند کینو دا عقل دا قدرت د چاره الله نو دې الله رجوع وکړ دا او آیات دلیل به دې باندې چې مدارک دی وغیرہ لیکي مړی ناوري الله تعالی پورا خلال انفس الله اذا ساغانه حين پاټي موت چې دا مرشي اولتي والانفس التي اغه نفسنا چې نه مړ کی په منامه پر خپل خوب کې نو فیمسک الله یبن کلتی چې فیصله کړي په دې مرګ او يرسل راولي دا بل علاج المسمى مال نیټه پوري ان فی ذلک یقینا بدی کې نه خدا قوم له تفکرون چې سوچ نه کارلی تاسو له په دې سوچ کې دا مرګ ژوند دا چا په اختیار کې دی الله نو بندگی چاله پکړه دلا وسرت د شفاعت قهري دوی زموږ باباګان به دا کار وکي نه ام اتخذوا ايدين ولید من دون الله شواذ الله نور سفارش نو قل ورتوا ولو كانوا اگر کله یملكون شيئا اختیار لري دی چې وشي مالکان دي ولا يقولون عقل لري خنورت د شفاعت قهري نو څوک به اختیار مندي چې د زموږ باباګان دي قل ورتوا لله خاص الله شفاعت دي جميعا ټول اختیار خدا لري اور د شرک تصرف له ملک السماوات خاص اگر حکومت د اسمان نو د زمکه دی او ثم الی به واقع ترجعون وګرځول شي په نه د حساب کتاب ورشهت کې اوس د مشرک عادت او حرکت توحیدیات کې زړه تک شي او کبه آبادیات کې چې په یو قدم تر عرش پورې رشي مال درې د رفتان د درویشانو او درې دا برخه ور کړی غل یې استبشرون یې د مولا بونی کرامت منی د اولیاء منی واذا ذکر القران د شیدل ک ترجو سره پیژن تلای واذا ذکر الله شکریات ان شاء الله وحده واجی تنش قلوب الذين زنوا دا انسانانو شیمان لري په اخرت واذا ذکر الذين شيا سش من دوني شوا الله نو دور تر امد شوی نو اذا هم يستبشرون الله ينسب وبالذي ور کوي ورشت وسوي الله ته خو به خلق ما بین کې د اختلاف فیصله کوي موږ له حق کار کا قل اللهم ورته یا الله یا پیدا کونکي اسمانونو د زمکه عالم الغیب په پټه باندې او شهادت ښکار باندې غیب مصدر صيغه مبني للفاعل انت تحكم تو فیصله کې استداد بندگانو مابین کې فيما فاغه څه کې کارو فی اختلافون شدي به اختلاف کړي دي نو حدیث کې راځي چې موږ له اغلا راو خیا چې پای باندې تعالی خلا در رسیږي ورسې کې جواب د سوال په ورخو موږ الله معاف کبه موږ نه معاف کوي کنه پیسې ورکو الله وکدا ټول جهان د سرو زرو شي د سره نه مانم الله اکبر اور خوشته دی نه کشي حدیث مشکات کې رضی الله عز وجل ورته یا اهل النار که دنیا ما په حد سرو زرو شماله بیره کې چانم د اور رب شم او نه دنیا کې دا کلمه وخته چې لا اله الا الله ولا من الله ولو ان للذين الله كشرت موجود شاغ شار جسر بکړه د ما فی الارض چې په دې اسمه کې جميعا ټول و مثله او د قشان نور لفتدو به چرباره کې په شیدا من سوء العذاب د بد عذابنا يوم القيامه بورز قیامت من الله ما تقبل قبول بنش او بلا وره بعض خلک امرونه کوي ولا مون جنتین او انتر جهنم په طرف تشکیل لارشي او ذکر بکړي شي لهم دې رب من الله اذا الله رخانه ما اغسلم يكون يحتسبون شغمان نو الله اکبر دا دې بل حال داري
او کار وکړي شي الله دوی رڼا کار انجام ما دا هغه عمل کسب شي کې کړي دی او حق غیر بوا چې به هم بده معنی ما هغه سکان به ساجون شي دی ور پر ټوکی کړي همیشه درې خبره وکړه ټوکی او د قشم بد عمل او ګمان به نو لاړ بشي د جهنم لا اوس د انسان مزاج وره تکلیف چې پیرا شي الله یا الله یا الله خو چې لګي الله وي جوړ کم یو تا خو د ما خپل علم دی کې د الله سکار دی نعوذ بالله من ذلک فاذا مس انسان الله یټچ انسان پر درون بدن تکلیف د عالم یادای ثم اذا به فاټیم شمن دل ور کو الله صحت من نار خپل طرف نو قال به وای انما یقینا د ما تر کړی شوی د علم په علم دوه معنا غنی دی علی علم د الله علم دې شي اهل دواز خلک وی کنه الله او پته لشي موږ سره کار کوو دویم علی علم عندي دا سم خپل کار دی رښتیم د شه نه جی بل هي فتنه بلکې الله دې فتنه ولکن اکثرهم اکثر دې شي لا يعلمون فی ازمیخته دا په دنیا کې د مرګ ژوند صحت مالداری غریبی علم جهل ټول یو ازمیخ دی وسوي چې په خلکو د سی ویلو خو چې عذاب راغی هغه غیر شو د بیریږي قال یقینا ویلو دل الذين اتوا من قبلهم شيئا مخكون فما اغنى دفنقرانهم ذين ما اغس كانوا يكسبون چې کوم کسب کړي دی همیشه اغنا کې معنا د فیدی او د فیدواړه دا پیش چلو شو فاصحابهم الله فسور شي دوی ناکار ما دا اغس سبو چې کسب کړي دی حال او الذين ظلموا خلق چې ظلم کړي منها اولای دی خلق زر دی شو پر چې دوی الله وي سیئات ناکار انجام د اغس چې کوم کسب کړي جزاء جنس العمل ضرور خپل خوخه بختانه وي چې کړي هغه درې وي نو دلته الله وي که څومره بد کارونه ته وکي ټول بلتا پسې دی و ما هم دون دي به معجزین چرته حدیث کوون کې الله لا عقلی دلیل یره چې الله قیامت راولي بده زور شته جواب دا د رزق او د مالداري شي سره په اختیار کې د الله سره نو چې بده قدرت لري خو پایم لري اولم يعلم ايدين في ان الله يبسط الرزق يقينا الله پر اخر رزق لمن يشاء چاله چو غړو به ثنګي ان في ذلك يقينا بدي ان خير قوم من شيمان لري ورسه د رجی بیات روایت کې راشي دنیا ما فيهانه د امر غوړه ده در الله رب عزت فرمایي وي پیغمبر د خلکو له وجه چې ګناهونه کړي مانه بخنه غواړي زه ټول ګناهونه معاف کوم یو کس ویل کې شرک می نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سکته کې سترګونه وکړي راړوي کې شرک یو بل کس راغی چې بالکل د امسې دي ځلانه خو درو یا رسول الله چې هر قسمه ګناه کړي الله به معاف کوي او هر قسمه او اسلام نه سم الله اکبر ویل اشاره واړو روانو سترګونه وکړي روانه وي نسوره د محبت آیات دی قول ورته یا عبادی الذين يسمع بندگان اسرفوا على انفسهم سياتي مو کړه په خپل ځانونو لا تقنطوا من امید کې رب العالمین د رحمتنا الله د رحمتنا ان الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله ټول ګناهونه معاف کوي من خو بار بار کوي انه یقینا هغه بخون کې مهربان دی خو یو کار به تاسو کوي څنګه وانيبوا الى ربكم رجوع کې خپل رب تاسو یو په دعا دویم په عمل صالح دریم په مجاهده وسلام په تزاروا او اسم له تشم شغر من قبل ان ياتيكم العذاب مخکې نه چې تاسو العذاب راشي ثم لا تنصرون به تاسو سره کومه شي کېده د څنګه چې روح دې مالې راشه تاغه وخت توبه وباسي دا ایمان غیر نافع دی دویم به بل کار کوي او بل تابعداریو کې احسن ما د ډیر ښه چې الله نازل کړی شوی دی لیکم تاسو له دربن قرآن من قبل ان ياتيكم مخکې نه تاسو العذاب راشي وخت الناس او انتم لا تشعرون تاسو نه پويږئ نو یو الله له رجوع کوي بل تسلیمي ور کوي بل قران او حديث باندې تاسو ټول الله یې معاف کو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قران له سړی کې په ارحر باندې لسنه کوي او بل طرف چې سړی قران له ناس مؤمنان چې څومره اعمال کې پای ټول کې د برخه دا قران دی ول نازل کې ان تقول لان لا تقول ځکه دوه ګناهونه د کړی دی الله خپه کړی بل مخلوق ان تقول دی وجنه شونه وای نفس یو نفس یې افسوس ته علامه پاس شما کمه کړی په جنب الله د الله په جانب کې و ان كنت یقینا زوم درش خندانو د الله د مخلوق په جانب کې ام د الله حق په عمل کې ام د مخلوق او بل او تقول شونه ویلو ان الله کشرت الله بار خودل کړی ویل كنت سبب د متقینو مسله وسرال او تقول شونه وی حين فاتم تر العذاب عذاب غوري لو ان لي غزمال فاركرت دوباره ژوند واپس نو فاكون سبب من المحسنين د نیکانو والا داونه وي دا خبره کله ختميږي چې قران نازل شي بلا بلکې هو قد جاءت کتا ترى لسما آیتنا تر تکذیب کړو آیتونه زماره لوړ تکذیب کړو بیا پاغه باندې او بل لوی دی وکړه او كنت دوی مل کافرین د غیر مسلمو اوس تخفیف اخروی دیوشا مخونه به تختوري ول بشپینې دا ډول برابر دي نشي قیامت راتلون کې و یوم القیامت فورز قیامت تر الذين تبوا معلوم کیا خلق او به ګوري
چې درې په الله ویل دا مخونه به الله تکتور شي مرتبه ویل شي الیس فی جهنم نشه په جهنم کې زیر وسیدو غیر متکبرین لرا بلا ولنا او نجات دور کې الله الذين اجر تقوا کړه به کامیابی یا په سبب د کامیابی یا په زیاده کامیابی مصدری مانم کې دي شي او زر پالن کې دي شي نه برسېږي دوی تکلیف هم او الہم نبدو الله يحزن شر د خپشي رد شرک الخالق عقلی دلیل جنت ته څوک بوتل کې الله ولی قدرت ذکر الله چې خالق کل شی خالق دار شی پیدا کوونکی او هو علی کل شی وکیل دا پر شی باندې ذمہوار دی له د په اختیار کې شابه د اسمان نو د زمکې دی او الذين كفروا اخر شي کافرون دي کفر کړه بیا آیات الله د الله په آیاتونو قدرت نه مني د الله یو اسماني وحی نه مني دوا او آیاتونه نه مني درې دا معجزات نه مني درې اولئک داخلكم دوی توانې دي عمل کې اجر نشته معمولی به تدبیر د وجنار صلاح او کمه بیګینا رد شرک الدعاء قل ورته فغیر الله شهادت الله تاسو مال امر کوي اعبدوا شي زبند یو کومه جاهلانو نو کچا شرک وکول چې جنم وشي شی وشي د شرک قباحت وګورا او تعریض اتمام المقصود بلفظ خفي خطاب پیغمبر لکړي مراد منګیو پیغمبر شرک نه کوي ولقد اوحي يقينا ويكري شوی دې کتاله رويل الذين عاشوا من قبل شنوړان دري څه خبره ده لئن اشرک ده کتا شرک وکینو برباد بګي شاول او تبشي من الخاسرين تاوان نو خو شرک نه کوي شا بندگی وکي بل الله بلکې خاص الله فعبد بندگی وکاو کوم من الشاکرین او شر توحید ولا انا دوی برامنډ کی رېډي بل کم سړې تر اولیاء قدر نه پیژني جواب دا چې تاسو د الله قدر نه دی کړی کم وخت چې د الله حق بل چاله ورکی د ولی خپل حق دی ولکه خپل دی الله خپل قدر مخکې موږ ویل چې دا سړی د الله قدر څنګه وکي وما قدر الله دې کې دوه معنا ګاندي دوی د الله تعظیم نه دی کړی او دوی د الله پیژندل نه دی کړی قضایا ذکر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناس هدایت شي ویل نو رسول په منبر راغی چې پیغمبر لاندې راغورځیدل وی ګور لرګي دي متاثر شو وما قدر الله دې خلق د الله قدر نه کړي په حق قدر یې پیژندل والارض د اسمکه چې د ټول د الله قبضه به په ورځ قیامت او السماوات واسمان برات او کړي شوی دا په داخل اسمان دی الله اکبر سبحان الله پاک د الله رب تعالی او چې د اسمان چې داخله کې برخداران جوړي بس کر الله تعالی فرمایي د اسمکه اسمان نه کې تغییر ورک مراد تغییر نه تغییر وسپیره یا ذاتی عائشہ به داخله به چرته دا پوری صورت باندې ویني اوس بل حال ولا دهشته پوکیا بوګړې چې بلې شپې لګي فسوایقنه به وشه بشي من هغه څو چې اسمانونو کې او څو چې د ځمکې کې د الله ان شاء الله مگر ان شاء الله یو غاړي شهدا یا مړ بشي الله ان شاء الله نو مراد ملائک یا دې مستاق الله معلوم دی کسوایقه کې معنا د بهوش شي نو الا من شاء الله نو مراد شهیدان دی کای کې معنا د مات شي نو به ملائکه ثم نو په خبره پوکیا وګړې چې بلې کې بل سوي کړه روستا فاذا هم قيام الناس بل اخر به درې انظرون ګوربا او بل حال وره دا ټول اسمکه به پړق شي لکه نور شي راوخیږي واشرقت الارض الله پړق به د اسمکه په نور د خپل رب کې به خدای شامل نامه راته وګړي شي پان بیا عليه السلام او غوانو الله اکبر الله اکبر الله اکبر او فیصله وکړي شي د پر ما بین کې بل حق برشته باندې او هم لا یسلمون په دې باندې ته ظلمونه کړی شي دا سره پاره پورا ورکړي شي الله كل نفس اربسنا ما عملت جزاء ما عملت وهو اعلم والله فعل بما يفعلون فاکار شو کې وښ دی وکي لیکن څه چې دې کړی دلته تا به ټول مخله پیش شي نه غټو کار به پرې کې نه وړي کې دوه قسمه خلک وسیق الذين وبشروا شاخل چې غیر مسلم دي جهنم لړلړلې ځکه څوک مشرکان دي څوک مجوس دي څوک يهود دي څوک نصارا دي څوک منافقات حتی اذا تر دې پوری چې راشي نو کلاو بکړي چې دروازې دا ولې چې یو دا بڑا سوسی او وقال لهم ابو دې رړه خزنه ته دای څوک داران الم یتکم ایتاو سنو راغلی استاج منکم ساز د جنسنا چلوستری کړي علیکم بتاو ایتونه ساز در او یې در کړي تاسو لقاء یومکم د ملاقات ورځ دا قالوا بلدوا ولنا ولكن حقت كلمه العذاب الكافرين ثابت دا فیصله د عذاب په غیر مسلم راغلی وو خراغلی وتا او به نو مللینا قیل ار طرف आवाज الله و مرتي ملائکه و مرتي نور ما ادخل ابواب جهنم داخل شه دروازه جهنم ته او خالدین فیها همیشه به بده کې فبئسر بس بد دې زید او شهدو د متکبرین حدیث کې رسول رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې چا په ډول کې د سری په اندازه تکبر الله به جنت داخل کی وست بشارت ذکر قران عادت دی وسیق الذين وبشروا لشاخر چې تقوا کړه د خپل رب نه جنت جنت ډړړې په سارو په اسونه بناستی په دستو بناستی حیوانات اکرام دی کنه حتی اذا جاءوها تر دې پورې چې راو کړه شیرانو کولو کړي شی به دې دروازې په خنه خوشبو راشي حدیث کې راځي چې سړی علم د قران او سنت وکي او بیا په دې باندې دنیا راټوله کی
نو الله عزوجل به جنت به دلور نکی. وقال لهم خزنه څوکیداران ورته السلام علیکم مرحبا. زکه سلام خو بارنه سړی شو د سلام معنا د مرحبا. تم څه معنا خوشاله اوسئ فتقولوا داخل شي دره همیشه. وقالوا دی بو الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لري الذي الله چې رښتیا کړم سره خپل وعده او میراث کړه کړم له رزمه کړه جنت من نشو من الجنه جنت نه هي ثنا شاء شر جو غواړو فنعم ډیر خدای اجر د عمل کوونکو. کته حدیث کې راځي سړی پر رحمت داخليږي ټیک دا کنه پر رحمت باندې داخليږي خو لیکن درجه په عمل دا حدیث کې راځي شهید د الله سره درجه ورکی دی وی درجه د بل ما باندې رسمه قسم سره اوس بل عظمت وګوره د قیامت حال. وتر دحشت وتر الملائکه تبور الملائکه الله ويغر شافر وتاویږي من تاویدون کې من حول العرش العرش نګر شافر. حدیث کې راځي د وخت د نرمه ترږي پر وسو کاله مزل نسی ملائکه یسبحون تسبیح بیان سره د حمدونو ضرب او قوس بینهم فیصله وکړي شي دی پر ما باندې بالحق په انصاف وقيل او ویل شي الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لري رب العالمین شرب د مخلوقات دی. سوره مؤمن دی ورکی حوامیم کله دی باج القرآن وای کله حدائق القرآن او کله ورته ورېخم ویل کېږي حدائق ویل کېږي او خازن او خطیب ډیر فضائل دي ذکر کړی دي. کچېرته حدیث ثابت شي نه به دې صورتونو کمال لغه حوامیم حامیم بکې راغلي. عمر رضی الله قرطبی لیکلي دا ورني ایتونه ولیکلي خط کې شرابي له خط ولې کله چې هغه دا وکړه قابل توبې سره نو وکړه توبې وسنه. عمر سے فرمایي چې تاسو ملګری په ګناه کې واقعي شیطان لمه پرې دی په خطر طریقه دعوت ورکړي. حامیم دې مقصد الله بسم الله الرحمن الرحیم الله په پوهه دی. تنزيل الكتاب نزول دی کتاب د الله روخانه دی جزور اور دی او د قشام پویا غافر ذنب بخون کې له ګناه دی او د قشان قبلون کې توبه دی منس کې و راوړو ځکه دواړه کار الله کوي او شفقت د وجنه شدید العقاب څخه عذاب والا دی زید تور خوند طاقت دی. نتیجه لا اله بشر حقدار د بندګي سوا دا غنا الی خاص هغه ور ګرځیدلی. اوس جانب مقابل الله تخفیف ور کوي. ما یجادل جګړه نه کې د الله په ایتونو کې الا الذين مگر څوک فی آیات الله مراد قران دی کافر. نو جواب د سوال چې دا کافر د رب العالمین دشمنان دي بیا ولې رب العالمین د شي پراخ ژوند ویل ورکړي دی په کار دا شو دی گیر کی الله دې دنیا ژوند دی چې وخت د فرمادو دا ورکړي دی به بدا گیریږي. فلا یغرر دوکه دې کې تعالی دې او خپل فل بلاد پر خارونو کې ورشي کې تخفیف دنیوي کذب تکذیب کړه مخ دین الله قوم د نوح علی السلام او ګروپونو من بعدهم دین ورستا خو څنګه قص کړي د کله امت هر امت په خپل رسول باندې خودو شوی نشي او جګړه کړي په باطل باندې د فارسی دغه کې به بری باندې الحق هر قوم ورغله چې پیغمبر ته ګریوان نه ورسي باطل ډول حق بشه بږي نف اخذتهم بمديوني فكيف كانت څنګه شو عقاب عذاب زما الله ډېر سخت انتهي سخت. نتیجه څنګه رااله نتیجه رااله وكذلك ودقشن حق الله ثابت شوی به سره درفسا هل الذين فاق انسانانو كفروا چې غیر مسلم دي انهم يقينون دي اصحاب النار دور ولادي د فیصله او زيتون لتاسو وکړي ابن کثیر کې پټو لکه خیر خوا دي انسانانو د پاره څوګي ملائک په خپل بسترو پراتی دي او ملائک رب العالمین له جاړي الله خیر دې معاف کړه اخره کنه څلور دعاګانې موږ لکې څنګه الذين غسوا يحملون العرش شاو بار کړي دي عرش ومن واغسوا حوله شهر شکر شابر دین یسبحون تسبیح بیان سره د حمدونو درب ويؤمنون به وجدا شیمان پلری دایو او یستغفرون به بکنه غوړي الذين عاشال شیمان راوړي الله اکبر چې یو ملائک موږ دعا غوړي قبلې کې نو ټول چې غوړي بسالي او بدترین دشمنان زمونږ شیطانان دي. ربنا یا رب زمونږ ته پارا کاری شیرړه برحمت او علم کې نو فقر بخنه او کلی الذين غچار چې توبه استردا او تابعداري کړي سبیل استاد لاره او بچي عذاب الجحیم د عذاب جهنم الله خیر دې معاف کړه. ربنا یا رب زمونږ داخل کړه جنات عدن جنتونو د عدن ته نلتی هغه چې تاسو سره وعده کړي او من صلاح او چې موافقت کړي دوی سره من ابائهم د پلارانو د بیبيانو د بچوونه ټوب سره ولا انک یقینا انت سور اور د حکمتونو والا بل بچ کدوې د بد حالنا ومن او څوک چې تا بچ کې السیئات د بد حالاتونو په دې ورځ رحم دې په وکي او ذالک دا چې دا هو الفوز العظیم لوی کمه ویل چې د بد حال نه بچ ورسېد وسوي الله ویل کڅن چې نن تاسو د جهنم لور راځي کنه او خپای تقشان به مون خپه کېدو چې به داوود توحید درکې تاسو به ځا توحید ولدا باباګانو باندې چډي خوشو ولاړ دي او دا د شی او دا غشي ان الذين يقيننا اخرج كفر کړه الله आवाज ورته ورکړي شي مقت الله خبخذ الله وس اکبر ډیر غټه من مقتکم ساسو غسین ساسو لرا
اس پاټیم چې دعوت بدل کړو شو تاسو رب طرف د ایمان فتکفرون او موږ کفر نه توحید شي نو دی وسو یلا موږ په خپل ځان باندې قرار وکي چې وته لارشته الله دنیا کې تاسو توحید نه منل او سورې نه کې وایي دا مشرکین به کفر لراګرځي قالو دی بو ربانا یا رب زمون موږ امر شو وکړه ته ژوند دي کوم دوه کړه طرفنا موږ اقرار کوي به شنو بنا په خپل ګناونو فهل الى خروج نه دی وتل رب سبیل چړ الله سره شوزو به توحید منو جواب لا 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 وری علت واوري ذالکم دا تاسو ما بانه اذا دعي الله شکل بالله یتشو وحده یوازي متوحدا کفرت من کار ومکو و ان یشرک برخدار بجو کله شو به د الله سره شپلاره باب شریک دي ایمان ممراړو پر حکم اختیار د فیصلو لله الله رضی الله چې بر د الکبیر وغړ دې عقلی درې وسوره او په دې کې ترغیب د انابت لا شي دنیا کې وسمانه کوي به سر مان نه کوي الذي هو الذي الله غزاد دې یوریکم چې تاسو لخی آیات خپل آیاتونه بالناس کړه دې لکم تاسو نه من السبع برن رزق څنګه اسباب د رزق باران د وسوګر پرو بارانو او نسیت ناخل الا من يني مگر اسو شای کی نابتی رجوع الى الله په توحید په عمل صالح په تزرع او په نور رد شریف الدعاء او فضل الله بسرا مدد شو الله لنا مخلصین له الدين په دې چال چې خالص ک الله له بلنه ولو کرے هم کافرون اگر غیر مسلمان بدګنی رفع الدرجات عبارت چې مرفوع الدرجات یا خلق درجه اوچتي یا په خپل اوچت درجه والا دي رفع الدرجات اوچت درجه والا دی او خاوند عرش ته یلقي دي کده تفسیر ورکا معنا القى او روح مراد قرات علم یشن مراد رسول الله دی یلقي القى الله را لګره دا وحی من امر په خپل امر باندې علامن فاغه چا چې وی غواړي د خپل بندگانو رسول الله یادي دویم الله دا قرآن علم زبر چل نه ورکو دا باز خلص ځان له خاص کوم نو ایست ور د قرآن لیکن او دا اهل الله دي کنه په دې شکل استل پکړه د مو تاسو ټول الله یلقي الله ورکی الروح علم د قرآن من امر په خپل امر علامن یشا هغه چا چې وی غواړي د خپل بندگانو د قرآن مقصد سره ختمونه دي د لپاره چې ورکی او متراق هغه ورسن چې مخامخ کیږي بسړې د بل چا سره روح د بدن سره سړې د جنت سره د خپل عمل سره و به تختو کنه دی ویلي یوم راش ورزهم الله دوی بخارک لشي لا يخفى پټ بني په الله باندې دوی نه هیڅ شي لمن الملک او به ویل شي د چا لپاره حکومت نن ورس هغه وخت دا ټول انسانان مړ شي او بل شپې دی ول شي هیڅ جواب نه کوي لله الواحد الله د پاره چې یو القهار زوره دا بل الله خپل وي جواب د سوال د سینې چې مشرکین وي مونږ ګناه کم کړی والله غټ پیټه راونه تړي نه 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 اليوم ان چې ته چې الله بدله ور کړی شي کله نفس نه یو نفس بما کسبت پاتې چې کومه کسب کړی دی ظلم نشن ورس تا خو ډیر مخلوق څه بګیږي ان الله یقینا الله سره ول حساب سره حساب والا دی لاس وجو پر بار سره اخلاص کی علي سے فرمایله کڅن چې د مسار کې د ټول کابل خار له تور مثال جلال آباد خار له هرات خار له مزار خار له دا ډوډۍ ور کوي څوک پینې پیږي امدا قشان حساب مو سره وشي وانذرهم ويرا ورکدو الى يوم الاذفه دا ورسن چې نږدې ده حدیث کې راځي چې لويزو قیامت د سیم رسول الله چې هغه قیامت موضوع رااله اذا القلوب فاتم چې دا زونه بالله الى ذل حناجر خار مرولې د غم دلاسه رد شفاعت قهري جواب د سوال موږ بچي بابا وان کړه نبی ظالمان لرمه حمیم چرته ګرم دوست ولا شفیع سفارشی یتع د سفارشی چې خبره ومنل شي رد شفیع له یعلم الله بیګ بخیانت د سرګو خائنت لوین کې د تفسیر وکا یو اضافه د صفاتو کو موصوف لا یعلم الاعین الخائنه الله لپاره په هغه سرګو چې خیانت غری دی د مسله دغه معنا وکي اضافي یعلم الله بیګ خائنت لوین د سرګو په خیانت سمن عبد الله ابن عباس فرمایي دوه ملګری په لار روان دي یو کزراله کدا څر د شور کګی نو ملګری ورته چې ته مولای تاسو د خجله ګورې سترګو کونج کې ورګوري الله یې دروازه پوښي او ما تخفي الصدور او چې څه شي پټي وسوي ګوره د الله بندگانو الله د خلکو حاجات پوره کوي ذکر رب العالمین در منډه کوي او د نور معبودان دا کار نشي کولای نو ولې هغه بشرا وادي حاجات پوره کول ولا ځو دی واځي الله او الذين غسوا يدون شد اور ترامد شوی من دون سوا الله لا يقضون نشي پوره کول به شي چرته حاجت ان الله یقینا الله اوري او البشير لدن کې دی ویلي ویلي وې د مل بادشاہ چې د رابطې وګوري کبه نه ګوري و د الله بندگانو الله پوي دی هغه نه پوي نه دی هغه له رابطې ګور الله له خدار علم دی تخفیف اولم یشرو داخله نه ګرځي په لار دې دښمن کې شو ګوري کې فکان عاقبت الذين څنګه چې انجام دا چا شو من قبل دین وړاندې دوی ویل کې چې شای کمزوري و موږ سره زور دی کانو هغه چې سخت دی الله په قوت کې اړول د اسمکه اړول وی لکه د سړي جوړول او دا نو فاخذهم الله فصلى راتنګ لبسنو به سبب د ګناونو رد شفاعت قهري وما كان لهم من شديد من الله اذا الله العذاب من واقع سو بچون کې چې الله عذاب راغی څو بچ نکړي شي جواب د سوال دی
حاصل بدای چې کې دې شي د پیغمبر نو راغله ذالک دا څنګه به انهم كانت يقين راته کړو د رسول بالبينات په کار درایلو فکفروا انکارو فاخذهم الله والله راتین نو یقینا الله قوی دی شدید رقاصه خذاب والا دی. جواب د سوال څوک را لګل زه موسی علیہ السلام له نقلی دلیل او زموږ پیغمبر تشبیه د موسی سره د صلی الله علیه وسلم د صحابه تشبیه د بنی اسرائیل سره ده او د ابو جهل تشبیه د فرعون سره ده او د قریش تشبیه د قبطیانو سره ده. الله اکبر. ولقد ارسلنا یقینا لګره موسی بیااتنا فنفذ من سلطان مبین دلیل ښکارا یا معجزات دی یارو چا دلګلو الی فرعون او حامان او قارون ته کله سره د حکومت د وجنه برباد شي کله د وزارت د وجنه کله مالدار ان اتاه الله الملك بل ځکه ویلو فقالوا دی ویل دا دروغجن دی نه ساحر دی دروغجن دی نعوذ بالله من ذلك وسوي بس دا بشي قتل کې ټول فلما جاءهم شکل راتو کې الله تعالی وی دوی لرا بالحق برشته من عندنا من دوخان نو قالوا دی ویلي اقتلوا قتل کې سامن دا اچا چې ایمان راوړې د سره ژوندې پرې د زنانا یو کړه ماشومتوب کې په دوی باندې فیصله کړو او دلته اوس بل حکم پیو کو. جواب د سوال فرعون کامیاب شو بری تحریکی وما کید الله انه شل غیر مسلم الا فی ذلال برباد کی مفسران سوی پری دایما چې دا موسی قتل او لاس اخلاص. شیخ عبد السلام رحمه الله ویل کمزور سره ضرورت کې لاس شي هغه ورته په ورزه وې زه یې کوم ساجو دین به برباد کی حکومت بدلنه والی ما پیسه. وقال فرعون ویل پری دایما چې زو وجه موسی او رواز دی خبر رب لرا هغه ورته شهید وقف دی اسلام خاموشو و ان اخاف زیرګم چې بدل وکي شاسو دین او یا بخاره کې فلارد بلیس مې کې فساد څه معنی شرک دغه د یو الله بندګي او د فساد وي دیم تاسو بغاوت دین باندې عوام خپه کیږي او په الارض الفساد باندې حکومت والا دواړه راځي کړو نو دی وخت کې وساده بوورا. وقال موسی ویل اني عصت يقينا ما ځان سپار لازم پر او تاسو پر باندې من کل متکبر در متکبرنا وجدا چې مان لري فرض حساب د علت تکبر سره کې چې ایمان لري کې ایمان لري دا کار نه کو. اې دې څنګه ورسوسه درجه مومن واقع ذکر یو څو تقریرونه بیان دي تقریرونه شکل بیان کړه او الله تعالی دا خبره څنګه وخت ناری نه سړي دي وای وی الله بندگان ول دا خبره نه باندې دي. وقال رجل یو سړي چې مؤمن من آل فرعون د آل فرعون یکتم پټول خپل ایمان علي شبل ته واجب خبره کړې ده و دې رجل مؤمن ایمان پټولو الله توصیف کړی دی زموږ رجل مؤمن خو ایمان کار کړو ابو بکر یاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه کې ولاړ دعوت یې کو د مکه مشرکین پر راتاو شو شراطاو شو بس دکی ورکول وال ورکول ابو بکر شراغ یو وال بلی وال تقتلون رجلا یقول ربي الله نو رجل مؤمن زمونږ ابو بکر دا هغه کوم حالي ډیر وچت دغه ایمان پټ کړی دی اتقتلون رجلا تاسو وجنه سره یقول ربي الله په دې وجه چې هغه رب سما الله دی تاسو ګور د حدیث د نور دوه داخل ولي وجني صرف هم دې خبره باندې جواب د سوال دوه ظلم کوي کنه چې په بل طرف بخله دعوت مخالفه مقابله کوي نه وقد جاءكم يقينا راغله تاسو سره دراته کړه بل بینات په کار دلایل تاسو دربلا دوی دا دروغ وي و ان یو کو دروغ شنی فعلی بده باندې پر سزا دروغ دا و ان یو کو چر درشتنی نو برشي کې تاسو لړا بعض الذي باج اساس تاسو سره واده د کړه دی یدی رحیم شاه صاحب دی ان الله یقینا الله هدایت نه کیا چار چې ته کوم کې وړي دروژن دی دا جواب د سوال دی تقریبا اثر وکړه وښو د شي قومه وښو سره حکومت دی کنه سبه ورځ روان دي چې به سره دی دې د حکومت باندې مغره کېګا تو ګره کار غروب د عمل باندې څه حالو بدمعشان او جازونه او ټنګونه او اصلي وي نن ارسل د پټیدو شي نشته. یا قوم ازما قوم لكم الملك استاذ فار حکومت دین ولذ زور اوري په الارض پر اسماء کې نو فمن ينصرون اسو من بچ کې من بخش الله د الله عذاب نه ان جاء ناکم دراشي. نو قال فرعون ویری اوس په دې چې په دې وخت کې فرعون چې اوس اثر تقریر کې استګړ ورکې تقریر کله کله دعوت اثر شروع کی خلک مقابله شروع کی. وقال فرعون ویری تاسو نه خیم الا ما را مگر اسی ګورم او تاسو نه روانو مله سبیل الرشاد په لار کامیابی دی ویلي اگر رجل مؤمن دې تقریبا متاثر نه شو خپل کار جاری وساتو. وقال الذين ویلي اچا چې مان راوړې زما قوم ان اخاف یقینا زیریکم بتاسو مستوی مل هدا پشان دا غاصب شو ورز ګروپونو دا کم مستدا بقوم نوح بشان د حال د قوم د نوح علی السلام عادیان او سمودیان او څو شي دوی نو ورستو. جواب د سوال داخله چې الله بربر الله په ظلم کړی دی نه چی و والله یرید الله ارادن لري د ظلم په بندگانو ارادن لري کول خو الله خبره ده. اوس ګور التخفیف عجیب مقرر دی کنه ارخ شړلې تخفیف دنیوي ورکه او سخروی. و یا قوم یا سما قوم ان اخاف علیکم یقینا زیرکم بتاسو متنات خبر شي واسنه ویږي کم یوم لا سورز شورو بکر زول شي میدان د حشر د جهنم لا او مدبرین شاو مړولې جهنم ته نو دوی موږ باباګان بچی کړه
مالکم نبی تاسو من الله اذا الله عذاب نو بچ کون کې او من یذل څوک الله گمراه کینو فمالو بیا انشت چرته هدایت کون کې ورسېات کې اوسوي ګورې شپ له حساب تاسو دعوت درکې ایسه تاسو مقابله وکړئ چې کله مرشم به ارمان کو ولقد جاءكم يقينا تاسو راته کړي یوسف بن قبل وړاندې بل بینات په کار دلایل سورې یوسف کې ویلو فما دلتم همیشوي بشک مما دا سنشتا سورې تک وکړو حتی تر دې چې کله مرشم قلتم تاسو نور الله نه علی من بعد داغه نور سی واسطه چې دې کې دوه تفسیر دي بس ختم دوی وشوي کنه پلانې مولا چې مرشي ختم شو توحید چیرته ختميږي دین لن یبعث ارمان وکي یعنی یوسف به را نشي شیخ وویل کنه پنځ پیر چې ولته ویل شي ژوندې هم تاسو وشتم پکانو چې زموږ شمو مورخ کولاوي د قبر کانی الله دا بعض خلک عجیب خلک دي چې کله ژوندې نه دی پری دي یو ځل د زغلې بل ځل د زغلې تر دې پورې شي استعمال شي خو چې کله مړ شي کنه به تاریخ کې ولي کې زموږ په دې ملک او عالم راغلو زموږ په ملک او رقم سړیو زموږ په ملک دا رقم سړیو لای بعث الله بیا ارمان نور څه پسې کوي چې کله ژوندې او څه شر مسله وکړو کذالک دا قشان الله گمراه کې منا څو چې ته کون کې مرتاب شکی دا څوک دي الذين اخرج جګړه کوي په آیت الله اذا الله په توحید کې بغیر د دلیل نه تام شدي تراغلي سلطان بادشاہ دلیل د قران او سنت نه کبر مقتن الله وغړ د په بار د غوسید الله په نسبان دي او عند الذين پنځ دا چا چې ایمان راوړي ام الله په خبر کېږي ام مؤمنان د دې په شرک کذالک معنا د لام دي کذالک د قشان الله مهر لګول علی کل پر یو سره د متکبر جبار چې بدمعاش دي متکبر او جبار د الله حق په عمل کې او فرعون د مخلوق حکم فرعون وسوي دنګ بنگله جوړه کوي حکومت باز وخت وسر کوي کړه چې کله پویږي دا دعوت اثر کې نو د شپور مجلس را مخې لګي چې ایستا غزړه مسله د خلکو نه لري کی بنگله جوړېدل او بیا پاږي کې دا خطر او رب العالمین سره خبري د اشه خبره ده او نور تاریخونه مفسرین چې کوم لیکل کړي پای دلیل نشته نو قوم مصرف کی او قال فرعون ویل یا حامان جوړه کمال سرهندنګ بنگلا لری جنحکاری سری څه کوي کنه لعلی شاید زده وخیجم على اسباب دروازو لا کوم دروازو لا اسباب السماوات دروازو لا اسمانو لو رخیجم الى اله موسی اله لا وانه یقینا ګمان کوم بده دروژن دی الکه دا کار ولې ویری وکذالک دا قشان ډول کړي شو فرعون لره بد عمل ده وسدوان کړي شو ان سبیل السمیلار خ فرعون کامیاب شو به تحریک نه جی وما کید الله نه شل فرعون مگر بتبای بس سری ورته ما پتا سو دعوت درګه کمه نه وای معنی کړي السلام علیکم زدان لاړو وقال الذي ویل اچا چې ایمان راوړل زما قوم تابع دی یو کې زما سبا تاسو روان کوم سبیل الرشاد په لار د کامیابی تزيد په دنیا عجیب مقرر دي اے زما قوم انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا ژوند نه وی چې متاع مزید ابن جرير دی کې دا مردار راځي په ضرورت کې خلک خوري و ان الاخرته یقینا اخرت چې هي دار القرار کور دا مشواري دي دوام دي آرام دي اوس ګوش تقسیم دي انسانان دوه اقسام له بشارتم من عمل چا چې عملو کې ابد نو فلا یذل دی بدو یذبدل شور کې دی الا اسلام اگر مثل ده یو او دوا درې ومن عمل صالحا چا چې عملو کې حدیث برابر من ذکرین عمل کوونکې ناری نه یو که زنانه خوش موحدی فاولئک داخل يدخلون الجنه جنت ته داخل شي دوی له رزق ورکې دی چې پای کې بغیر د حساب وسوته ګوره ما تاسو دعوت درکې توحید په طرف د جنت په طرف او تاسو ما دعوت توحید ور په طرف عجیب خلک دوړ دعوتونو فرق وي ويا قوم يا سما قوم مارس وجر مالرا ز تاسو دعوتهم نجات لرو تاسو ما دعوت وي الى النار ولرمنا الى اسبابها دغه اسباب ولا هغه څنګه تاسو ما دعوت وي سره پاره چې زه کفر وکم بالله فالله من او اشرک به شيء او اشرک او شریک جوړ کوم داغه سره ما هغه څه ليس لي نشته مار به علم داغه په بندګي معنی علم او زه تاسو دعوتهم الى العزيز الى عبادت العزيز عبادت دا الله چې زور او بخون کړي اوس ګوره د اساس معبودان حقدار د بندګۍ نه دي حقدار د بندګۍ الله دې نور دي خو نه راځي لا جرم خامخ انما یقینا تاسو مارا بلی الی غیلا چالا لیس له جنش هغه پر دعوت ان حق د دعوت په دنیا کې ولا فی الاخره نه په آخرت کې او بل زمو واپس الى الله لردا وان المسرفین یقینا زیته کوم کوم دوی خوندان دور دي او شو خبر ورته وکړه به بس ما خبر ډیر ارمانو کې چې کا اشورا موږ منلې خو به هیڅ پیدا نه درکې صرف العمر فی لهو ولعب فآها ثم آها ثم آها فستشکرون زرد چې تاسو بیات کې ما چې زه تاسو ته ما او فویسو سبحان خپل کار الله الله لرو ان الله یقینا الله بصیر بالعباد دین کې علم دې وز دعوت فایده د بشي څو کسان ولېګل چې کله کسان ورولېګل الله عزوجل هغه ټول بلکړه سید څو کسان پاتې شو رب العالمین فرعون له شراله ویل مخ خپل ورور د مشکلات سره مخامخ شغه فرعون ټول اعدام کړو اې د آیات حاصل لري الله ته دعوت کوه دشمنانو دې بچ کو
فوقاه الله پس بچ ک الله د ناکار هغه سره مکرو شو د کوم تدبیر جوړ کړو دا غره وشلو او حق ګیرو کفال فرعون باندې بد عذاب اذا من پرند وشه دوی حل شری سر مخام پور باندې پیشکی امام بخاری شه د قاعده ذکر کړی د پاره د دې چې عذاب قبر شته سر مخام نور وخت کې راحت کې نور وخت نور عذاب نه دي النار داور پیشکی دې شه په دې باندې الله یې سارو ماخام مازیګری دوی ارواح دې وجنه معتزله دي جهنم څخه پیدا شو داور باندې دا پیشکی غن ارواح او کله چې شی تیار خلک یې چې تیار نه بدون نه یې او دې بڑاسته و یوم تقوم الساعه باور چې وبدري قیامت داخل کې اند فرعون شد العذاب رسخ عذاب الملائکه رب الله وي دا کښه مڅ وی الله دې مشان موږ رب کړو ډبل سزا ورکا هغه ورته یې ورکیږي موږ سره زور نو موږ به کفر او شرک او بابا دې رکوع سجده ته ملاقون الته اړول وایس پاتیم چې دې به حجت بازی وي کې بناره په دې ور کې نو فیقولوا بو ضعفا للذین اچار شری کړي ان كنا موسی او زفار تابع فلنتم ایتاس فكون کې زمونه چې صدور څنګه شله موږ تاسو بشراوالي قال الذين نبوا اذا ان كل يقين من طول في ابر ورکیو او ان الله يقين الله فیصله کړي ما بین بندگانو کې حدیث کې راځي ور برا وسل شي د ګډ په شکل باندې په دې مان سي حلال کی دوی لبو تاسو نه غوسه شوم تاسو نه خوشاله ګملا او د نور لبو تاسو نه خوشاله نور خپکه ګمنا وقال الذين نبوا يا خلش فور کې څوکیدارانو د جهنم لا ادعوا ربكم دعا وکړئ درم نه دي یو خفف چې سپک یا الناس مون یو من دور عذاب یو ورس خیر سپکی هغه ورته چې ولته رسول الله نو درغلي قران او حدیث نو درغلي یا ولې مونږ من له بس موږ غرق بس څه ورکیږي قالوا ورته ابو یا ولم تکو تاسو نو راغلي هغه استاد بالبينات بخار درایرو قالوا دی بو بلا ولنا نو قالوا هغه ورته شفت دعاګان اوس غواړي چې وي فریادونه وما دعاء الكافرين دعاء د غیر مسموع الا في ضلال مگر په هغه گمراهي کې ټول الله د بربادي په طرف باندې لاړ ورسره کې وسه ته جواب دی سوال حاصل به دی غیدای چې مقصد پکې دی څوک بچی کوم انس الله موږ د رسولانو او د مؤمنانو خلکو شکو کومک کو دی په تایید کې ودرېګو دلته اولته ان یقینا من خامخا کومک کو د رسولانو زمونږه اول الذين اخر شي ایمان راوړي په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې ويوم پاورس یو بدرېګا لشهاد سمانه د انسان د بدن نه گواهان به موت به یو گواهانو ملائک به گواهان داس مکی چا چې په کوم اسمه کوم ګناه کړی دا ګناه اسمه براشي سورۃ زلزال کې سوې اذا زلزلت الارض زلزالها مفعول مطلق دی واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ بان ربك اوحى لها الله بسمك لا بروكي يوم دا دې وجنه دا انسان چې مرشي اسمه کبورته وي چې ما غرکه دا دم بچي ته چې دوکا کړی ته په ما ګرځي خو نیک انسان چې مرشي به لازمه کڅلوي خوري شاړي اسمانم شاړي اسمان شاړي وکيستا اعمال به را ختم ناغه باندې او رزق ورته نن لاړ بن شاء الله شو اسړې دي او داسمه کبو یا الله په ما باندې استي دعي ګرځي دی نیک انسان هغه نشه یوم لا شورز الله وینا په بونه کې ظالمان لبانا اولهم الله نذير بار بلانه ته ذیر بار بدکور نقلی دلیل موسی عليه السلام لا دا جواب د سوال دی د خلکو ورته مړ وتانه ویني خبرې پیش کړې دي ولقد اتینا یقینا مور کړې موسی الله هدایت او میراث مور کړې بنی اسرائیل له کتاب هدن هدایت دی او ذکر آیات شریع الالباب خوندان د العقل الصافي ان شیبه الوهم هغه څوک د قران نه پیدا لري چې عقل پاکي خو قران کې یو کار کوي ته چې قران له خو ګوته ورواښولي الله یې مشکلات برازي فصبر صبر وکړي او راکه ورته ویلو کنه د اخر چې توبه شي زما په بدن کې طاقت دي زبستا تایید وکم یدوب مو باسي هغه د دې دین د شاد الله سره شوې د مشکلات سره مخابر شوی ان وعد الله یقینا وعد الله حق ده او واستغفر وکنه وغړ لسم به خپل ګناه لري پیغمبر خو ګناه نه وکړي لسم به معنا بوج حدیث کې راځي دا زده ورې سر کړته او یې کړ بخره غواړم یو غان ولا قلبي پس نو به ګر درشه هغه څنګه الله راخله پیدا کړی بندګي دوی دا بنگلي جوړي او دا جوړي ټول مری هم دې کې ولګي یا لسم به امته وسب به تسبیح بیان وسره ده حمد رب دی مازیګر او شعر ورسایت کو جانب مقابل مبارک او خبره کې داخل ګور قران نه من الله تکبر نیولې کی ان الذين يقينون اخر چې واسونه کې فی آیات الله اذا الله بیتون کې بغیر سلطان اتاهم شذیر راغلی نو ان فی صدور می دې پر ژوند کې نشته الله کبر مگر لوی دا یا مطلب او ما هم دوی دې غیر رشیدون کی څه مطلب چې دا دعوت به ختم ګروپ لاندې عالم پر شهادت عمر نه فاستعذ بالله ته پنځ ځان پنځ سب الله باندې انه یقینا هغه چې هو سميع البصير اوریدون کې په دې ورسایت کې عقلی دلیل او جواب د سوال دوی ویل چې موږ او چتی ګره قیامت کې د الله په وړاندې غوړ زور غواړي جواب لخلق السماوات خمخا جوړک د اسمانونو د اسمکو اکبر غټ د من خلق الناس جوړک د انسانانو نشي پاغي د الله قدرت دی د انسان شری ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د انسانانو نه پويږي ورسایت کې بل دلیل
نیک عمل بد عمل برابر دی نه، نو چې برابر نه دی په عمل کې په جزا کې نه دی برابر. جزا کله راځي شاغه دنیا راشي، څوک به جنت ته څوک به جهنم لا. د بل دلیل دی و ما یستوی الامان دی برابر الله مشرک او د قشام واحد رندولیدون کې. او الذين امنوا اخر چې ایمان لري او عمل کړي نه کوي ګناګار قلیل ما کم ډیر کم تاسو نه سدا علی به د قیامت مسله تخفیفی اخروی. ان ساعه یقینا قیامت خامخارات من ګره او شک به نشته، ولکن اکثر الناس اکثر د خلق ایمان لري. رد شرک الدعاء وقال ربكم ساس رب رمایات کې استجب لكم زب ساس دعا قبول لكم. ان الذين يخنون اخرج تکبر کان عبادت اسمار بندګینا زرد داخل بشي جهنم لر الله داخلي ذلیلان. خدل د سمن عن عبادت توحید نه مری عقلی دلایل. قیامت را وسی ذکر ولدا زور لري د الله وردا وش په ختمه کړه ورسې دا وسه دا کار شاو کی الله د شپې آرام د ورسې رزق ګټه. نو چې په دې قدرت لرم په قیامت هم الله الذي الله ذات جعل لكم الليل كرزور استاوس د بار شپه ته عبارت دي مسلمان لتسكنوا شعرا پکې حاصل کوي او النار د ورسې مبشر کار تبتغوا چور ټوي. ان الله يقينا الله خوند فضل لبر خلق مگر اکثر د خلق لا يشكرون الله توحید نه مانی. ورشات کې نتیجه واوره ذالکم الله ذات شم الله رب سره خالق کل شی پیدا کون کې دار شي دي لا اله نشته حقدار د بندګي الا هو سوا دا غنا فانا کوم خطا سو ګرځولې شي توحیدنا عجیب وسلوي وجه دا داخله زکه وخته کذالک دق شنړو لیکي الذين خلق كانوا بیاات الله شدید الله په ایتو انکار کړي دي سمانا دې دا باندې توحید نه دی منلې نو شکر توحید منلې نه نو دوی بو وزي په بل طرف زکه ان من المعصيه بعد یو ګناه چې وکبل عقلی دلیل. الله الذي الله ذات جعل لكم الارض چې ګرځولي تاسو فارز مکه قرار دار موتس په قرار راشي او السما اسمان بنا انشط او به تاسو صورتونه درکړي پاسنه ډولې کړي تاسو صورتونه نقد او رزق درکړي من طیبات مزیدار وګوره کنه کل رسوله دې ټول دلیل نتیجه شعر وتله نتیجه الله واوري. ذالکم الله ذات شم الله تاسو رب دې فتبارك الله پس دائم دی الله چې رب مخلوقات دې دائم دې برکت ورکړي لازم متعید وړ معناګانې وکړه. رد شرک الدعاء هو الحي واغام شجون دی لا اله نشته حق دار بندګي شوا دا غنا فدعوه اگر آیات کې مخلصین له دین بده شال چې خالص کې الله لبرنا یا الله مدد دشي وایا. الحمدلله ټول شي بدونه د کمال الله لري رب العالمین شرب د مخلوقات طریقې دعوت او جواب سوال دی به تعالی راشه سم بندګي وکړه. رد شرک د عبادت نه دا کار زنه کوم. قل ورته وإني يقين زمانه کړی شو مان د دینا اعبد الذين شرامت شوی ما غشاره تدعون من دون الله اشتاسو ترامت شوی سوا د الله نه لما ارکل چراغله مال رب بینات کار دلین سما درب دا جواب د سوال کوم چې کی منع کړی قران یا کنا بده همدا معنا ده کنه خاصه بندګي ګور بل چان دی بل سوال وکي نو به موږ د موږ باندې رد وري کوي و امر دم علی امر کړی شوی نن د دې خبرونه چې تسلیم ورکم لرب العالمین رب د مخلوقات له هغه تسلیم شي عقلی دلیل ساس کې د معنی نه پیدا کړی اول بینه و به جوړ شي وکوا به اډو کې کا پندې شو به اډو کې شو به دا پروګرام شا برابر کی څوک سپینګری شي څوک ماشومان شي څوک ځوانان په دې برخه کې مر پیرا شي الله چې په دې طاقت لري نو په دې طاقت لري چې موږ ورزان له ودري. هو الذي الله ذات چې تاسو پیدا کړم من تراب د خاوري موږ د معنی پیدا نه خلق اباکم یمر بلار غلط نه خوري او ثم من نطفه بیر اساس کې معنی او ثم من علاقه بیر ټینګ وینه ثم بس یغنه به تاسو روباس الله ماشومان ثم بس یغنه دې د عبارت ده ثم يربيكم ساسو تربیت کوي چې تاسو ورسېږئ شدکم سوانه ته اتل سونه دیر شو پوری دلته بل عبارت ده به عمر در کوي ثم لتكونوا شبه شي بډاګار ومنكم من وباج تاسو ناتسو دي شوفار کې من قبل وړاندې ماشومتوب کې او بل در لپاره الله چې تاسو ورسېږئ اجل مسلمان معلومه نټي پوری شپه ور زمر دې کړې پوری شي یو پلانې مړ شو او پلانې دا رقم ته شوخ الله دا خراب زره ور دي هغه دومره نیټه وا ولعلکم تعقلون لک سوچ وکي الله عقل نه کار ولې شو ساس کې لمړې دې بډا تو پوری بل عقل دلیل هو الذي الله ذات دې ژوند کول کې عمر کول فاذا قضى امرا چې کله فیصله دی وکړو کینو فانما يقول يقينا وله اغل رشاغ بشي اسګه پکانه دی خو اندم الله دې سره کماشي بل زجر الم ترى تنغورل الذين غشال هغه څوک دي یجادلون جګړه کې په آیات الله الله په ایتونه کې ان یشرفون کوم خاطر ګرځولې شی توحید ان کیف ورشات کې اوس بل الله وی دې قران برکت نه پښتنه کو الذين كذبوا چې تکذیب کړي په دې کتاب او بما پاس چې مولاري ګری پای باندې خپل استاد فسوف يعلم زرد شي په بشي په خپل انجام څنګه انجام اذ الاغلال الله اذا توقنا به دې پرې شټونه کې یو د قشنده زنجیرامه په پخو کې وي الله اکبر والسلاسل في ارجلهم يسحبون راکل کېږي په النار سمانا الى النار یا پرې ور کې او ثم في النار به په دې ور کې والله ور تکړې شي یسجرون څه مطلب دې غاړه کې پړې دي
خپوکم پړې او بل وخت راغله په خلک ورته زنجیر واچي دي خاص اندام نه بار کی دی ور دغه ور کې الله رب العزت فرمایي وې دسي ګرم وبو کې زنه باسم دوی چې د ګرم وبو کې ورته کم بیراواله مو استه په دی ور کې ورنه باسم الله اکبر ثم قيل به ویل شرب دی لړای نه ما کنتم شرط له اساس تاسو په ترامد شویلې خبر خدارانم څه شو من دون الله د شواد الله دلیل به دې شعور سره په سبانه چې بره شرک او حدیث مسلم کې بل خبر رسول الله کړی دا صلی الله علیه وسلم به مسلمانان خلک چې کله جهنم الله بوجي کنه فاماتهم الله الله ټول مړکی چې تکلیف باندې پوي نشي لکه دغه یو سلی اپریشن چې کیږي نو دا مولانا صاحب دغه اپریشن ډیر ګران دی نشه ورکی چې په تکلیف وي نشي الحمدلله قالوا دی وای دل ورک شو الناس موږ بل لم نكن بلکې مو خرامت شنو ویلې من قبل وړاندې چې وشي لړا اې دې دوه مناګانی یو خو انکار کوي موږ سره شرک نه کړی دویم دل موږ شرک نه ویلې موږ دا واسطې دي موږ دل ویلې بابا والا کذالک قشان الله خطا کوي کافرانو جواب کې ذالکم الله اذا زکا بما كنتم تاسبلوی کوله پسمای کې بغیر الحق او بما كنتم بسبب دا چې تاسو تکبر کو فرح سمنه زړه کې لوی او مرحه ظاهر کې قرطبی کې بالعکس دا ورزه د جهنم دروازه له او خالدین همیشه به په پای کې په سړی بد دي چې روشي د بدمعشانو متکبرین بلته ورس حدیث کې راځي جنت او جهنم ورسه باسو جهنم ویل مال متکبرین راځي جنت او مال ټول مسکینان راځي اې دی وجنه مسکین 500 کاله مخکې رسول الله فرمایي دغه نسی جنت لا مالدار نه نو د دې مسکینانو په دې سب کې رسول الله ناسو دې رنګ کې شو پړه راغی یا الله مسکین می مړکه مسکین می روشت کړی وې ست مگر هغه مالدار چې د شمالو غورځي د شمالو غورځي د شي فصبر صبر کوا ان وعد الله یقینا وعد الله حق قال وسوانا یا دوی چې صدا ورکو ته به ګورو کني یا دنیا کې به ګوري فاما یا بتارو کې بعد الذي باجا چې موږ سره وعده کړی دا یا به وفات کو فایلینا به موږ لري ورچاو دوی براو ګرځولې شال ته به تو ګوري فستراو فی الاخره ورسې کوم پیغمبر لسوي باج رسول الله تعالی ذکر کړی دی او باج نه دا یو لک شل زره کسان دا تعین دی پای کې علي بن زید په نامه یو راوي سو به دوله سو به دونیم لکه ولقد ارسلنا یقینا لګل دي موږ استاد من قبل سان اولاد منهم ددینا باج مناسود چې موږ بیان کړی پتا باندې ومنهم باج اسو چې موږ بیان کړی پتا وزجر بطلب الايه دوی څه پیغمبر لوي ته پیغمبر او د سورۃ الروحونه پیدا کدا او کدا هلکه دا پیغمبر اختیار نه دی معجزې پیغمبر په اختیار کې نشته لکه کرامت چې د ولی په اختیار کې نشته اې دې مثال چې لکه کلم لیکل کلم کې خو اختیار کیندي کنه اختیار دی بل چا سره دی وما كان لرسول نشته پیغمبر لره مناسب ایت چې راوړي آیتونه او نخه مطلوبه الا باذن الله احتاج فاذا جاء امر الله چې امر د الله راشي فیصله بوشي بالحق په انصاف وخسر او کار بکړي چې بدی چې تاوان د باطل فراسو د عبارت ده شری وخسر معنا کار بکړي چې هنالک بدی چې خسران المبتلین عقلی دلیل ګوره وخامه ته پیدا کړ گاډي جازونه دا پروګرامونه چا برابر کړی الله بندګي چا پکړ الله الله الذي الله ذات جعل لكم الانعام پیدا کړی تاسو لپاره شهر بیان لترکبو چې سوال شامل حادثین او من او باج دغه نه خوري اولکم شتاو لپاره فیا پای کې نه فی او بل در لپاره چې ورشي په ایمان او حاجت لا پوره کوي حاجت چې تاسو شنو کړي وعلیا په دې باندې په دې کشته باندې تحملون تاسو ورولې شي ګوره لترکبو جوړي او نا جوړي او به تجارت د پاره نو یو ځکه حبل ویلې بل ځکه بلوغ ویلې بل ځکه رکوب ویلې قران عجیب صاحب والا کتاب دی و یریکم الله تعالی سره خپل قدرتونه پکم یو نه خدای الله باندې تاسو انکار کوي الله بندگانو سره ته وی کوي تخیب دنیوی افلم یشوروا داخل نګر چې سمګه کې فل ارض اسماء کې فینظروا شو ګور کې فکر عاقبت الذين څنګه شانجام دا اچا چې دین وړاندې ځکه دوی ویلو اب کمزوري وو کانو اکثر غزیت منهم دینه په مال ورسګه واشد وسق والله په قوت کې او اړول دسمه کې هغه کړي وو عادیان سبودین فما اغنا دفن کړهون د دینه ما کانو یک سمون چې کوم کسب کړي یا فائدې ورکړه ورسه ته جواب سوال دوی ولې توبه برباشو متکبرین آیات تدریق قول دي فلما جاءتهم شكل راتو كذل رسولان بالبينات فكار دليل فرحوا خوشاله شو بما پاس عندهم شدو سرو من العلم سمانا دوی سره چې خپل علم دی په دې باندې خوشاله شول انبیا پر خود ویله قوم محذبون دویم خوشاله شو بما پاک علم شې انبیا سره ان ملنډ ور پورې وکړي او هو هو ير مليان دل اوچت علم هم دي خلکو سړي اوس من اسمانه جګړه دی اوس مهزونه پاس مسایل کې ګرځي وهاقو ګیره واچولا بهم په دوی باندې ما غسکان به یستاجونش دی ور پر ټوکی کړی دي خو چې کله مې الله وراګر کړی چې یا الله یا الله یا الله وصلی الله تاسو چغي وای فلما راو چې ویل دوبا سره زمو عذاب نو قالو دی ویل مونږه مال لرو په الله باندې وحده یوازي یعنی مونږه یوازي کوون کیو الله او انکار مو کړی به ما پاسه باندې کو نه به چې مونږ پای باندې مشرکین برخداران جوړونګي د الله سره الله دا ایمان نه فنور کوي ځکه ایمان پکې شمه یو هغه نه ایمان نافي بل غیر نافي
چې کله عذابونه ګوري بیا چې وای فلم یکون نه چې نه فور کې دوی لړ ایمان هم د ایمان لما ارکل چې دی ولید بعثنا اسم عذاب سنتهم كسنت الله منصوب بنسب الخافض پشان طریقې د الله التي هغه چې تیر شوی د الله په بندگانو کې وخسر او کار بکړي چې هونه لکه په دې کې تاوان د غیر مسلمو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه